مولوي یعقوب وایي په هر ډول شرایطو کې به له خپلې خاورې دفاع وکړو. سلام ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره د لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. مولوي یعقوب وایي په هر ډول شرایطو کې به له خپلې خاورې دفاع وکړو. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد تېره ورځ ختیځ ته د سفر په ترڅ کې د ډیورنډ له فرضي کرښې څخه د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د اوسني امنیت د ټینګښت په برخه کې د افغان ځواکونو هڅې ستایلې دي او دوی باید په هر ډول شرایطو کې له خپلې خاورې دفاع وکړي. نوموړي د اچین غني خیلو، نازیانو، محمدري او لالپور او ګوشتې ولسوالۍ د ډیورنډ فرضي کرښې له لیدنې ترڅنګ د ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قل اردو له یو شمېر چارواکو سره هم کتلي دي او دغه راز یې امنیتي ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره باید له نرم چلند څخه کار واخیستل شي. په ورته مهال بیا د 201 خالد بن ولید قل اردو ویان مولوي وحید الله محمدي ویلي چې مولوي یعقوب هلته له یو شمېر قوي مشرانو سره هم لیدلي او هغې ته یې د امنیت ډاډ ورکړی دی. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.